د زیرکتیاوي درنو لیدونکو سلامونه هیله ده ټول به روغ اوسئ. زه زال احمدي یم د تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو په لړ کې در سره دا وار د کونړ پر چغان تاریخي کلا یا غونډۍ تم کېږو او تاسو ته یې بشپړه پیژندنه در وړاندې کوو. که تاسې هم غواړئ د دا ډول تاریخي ځایونو او معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو زیرکتیاوي چینل در سره سبسکرایب او ملګرو سره یې شریک کړئ. چغان تاریخي کلا یا غونډۍ چغان غونډۍ د کونړ مرکز اسداباد شمال ختیځ لور ته پرته ده چې تاریخونو کې د ننګرشاهي په نوم هم یادې شوه. دا غونډۍ د پیج او سیند درې د دواړو سیندونو ترمنځ واقع ده چې یو لور ته یې د اسمار او شیګل درې او بل لور ته یې د پیج درې او ولسوالي موقعیت لري. تاریخي شواهدو موندلې چې دا غونډۍ د څه باندې 600 کلونه وړاندې لرغونتوب لري چې هغه وخت په دې ځای کې د ننګرشاه پاچاهي وه. دا سیمه د جغرافیایي موقعیت او تاریخي ارزښت له مخې مهمه ده چې د کونړ د ځانګړو تاریخي ځایونو څخه بلل کیږي او د دغه ولایت د بیلابیلو دورو په تاریخ کې مهم رول لوبولی ده. د دغې غونډې واکمني چې د ننګرشاه پر غاړه وه د چنګیزیانو د هلاکو خان له لورې رنګه او ننګرشاه ننګرهار ته وتښتېده. که څه هم کونړ کې د تیرو حکومتونو پر مهال چارواکو په وار وار په دې ولایت کې د تاریخي ابدو د جوړولو ژمنې کړې وې خو لا هم دلته ځینې داسې تاریخي سیمې او ودانۍ شته چې یا په خپله او یا د ولسي خلکو چور او تالا کړي چې ښه بېلګه یې همدا د چغان کلا یا غونډۍ ده چې د پاملامله په دې غونډۍ کې وروستي نښې هم په ورکېدو دي. خو یو څه چې دلته پاتې او معلومیږي د همدې کلا یا غونډۍ په ښکتې برخه کې د هدیرې پر دیوالونو یا تهدابونو باندې په لاس جوړ شوي ډبرین دیوالونه د مرمر په څیر تراشل شوي او هموارې تیږې چې لیک ته ورته رسمونه پرې کښل شوي او ګمان کېږي چې هماغه تصویري لیکونه به وي چې د وخت په تېرېدو ګوندې دا هم له منځه ولاړ شي. داسې هم ویل کېږي چې د تېرو حکومتونو پر مهال ځینو بهرنیو د ځایي خلکو په مرستې په دې غونډۍ کې کیندنې کړي او ګڼ تاریخي اثار یې ترې وړي دي. باید وویل شي چې په دې تاریخي غونډۍ د وخت مشهورو تاریخ لیکونکو شاعرانو او لیکوالانو ګڼې مقالې او کتابونه لیکلي. همدا لامل دی چې دې تاریخي غونډۍ خپل ارزښت او نوم ژوندی ساتلی. د یادونې وړ ده چې چغان کلا د کونړ ولایت یو له تاریخي، پوځي او کلتوري مهمو ځایونو څخه ګڼل کېږي او دغه کلا د سیمې د تاریخ یوه برخه ده او د هغې موقعیت او جوړښت د سیمې د ستراتیژیکي ارزښت په اړه څرګندوي. له تاسې ټولو مننه چې مو د دې معلوماتي ویډیو تر پای شیبو وزغملو او وامې ورده. تر بیا او بلې معلوماتي او تاریخي ویډیو ښه وخت او ښې شیبې د لوی الله په امان.